د ښکلو دښتو شنو درو او دنګو غرو وطنه د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره په درې مهمو برخو کې له بهرنیو کمپنیو سره د پانګونې قراردادونه لاسلیک شوي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د مشرتابه هڅو په پایله کې له بیلابیلو بهرنیو کمپنیو سره د هیواد په څلورو مهمو هوایي ډګرونو کې د هوایي او ځمکنیو خدمتونو وړاندې کولو، په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک جوړولو او د آمو سیند حوزې د تیلو استخراج قراردادونه لاسلیک او عملي چارې پیل شوي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او عربي متحده اماراتو د ګا کمپنۍ ترمنځ په څو پړاوونو کې د قراردادونو په لاسلیک کېدو سره د افغانستان څو مهم هوایي ډګرونه په معیاري او سټنډرډ تجهیزاتو سمبال او د ځمکنیو او هوایي لارښوونو خدمتونو وړاندې کول په نورمال ډول پیل شوي. د دغو قراردادونو له مخې به ګا کمپنۍ په یادو برخو کې افغانانو ته روزنه هم ورکوي. له دې کمپنۍ سره د قرارداد تر لاسلیک کېدو وروسته د افغانستان له فضا څخه د تیریدونکو الوتکو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. همدا ډول د روان لمریز کال په لومړیو کې د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په هدایت د ښار او کور جوړونې وزارت او بیجینګ ننګرهار ساختماني او تولیدي شرکت ترمنځ په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک جوړولو پرانیسته وشوه او عملي چارې پیل شوې. په دغه صنعتي پارک کې 214 میلیونه ډالره پانګونه کیږي چې پر اساس په مختلفو برخو کې 150 فابریکې جوړې او شاوخوا 14600 کسانو ته به په دایمي ډول د کار زمینه برابروي. همدارنګه د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په هدایت د کانونو او پټرولیم وزارت او چینایي کمپنۍ ترمنځ د آمو سیند حوزې د تیلو استخراج قرارداد لاسلیک شو. د دغه قرارداد له مخې به قراردادي شرکت په لومړي کال کې 150 میلیونه ډالره پانګونه کوي چې په 3 کلونو کې به د پانګونې کچه 540 میلیونه ډالرو ته لوړیږي. په دغه پروژه کې په مستقیم ډول 3000 افغانانو ته د کار زمینه برابریږي.